خامینواله نو قهوې په خبر ته داسې وایم که نه چې قهوه په لوړ کې په هغه کې چې دومره مشهوره ده که نه نو دومره به په داسې نورو ځایونو کې نه وي مشهوره. قهوه یا شنې چای زیاتره پښتنو داسې یو نیشه ده چې سهار نه واخله تر ماښامه یې خلک ډېر په شوق څښي. د منځنۍ اسیا د کلتور اثرات زموږ د روزمره ژوند په ډېرو برخو کې په نظر راځي چې یو اور کې قهوه هم ده. قهوه یا شنې چای هم زموږ د روزمره د ژوند برخه ګرځېدلې. لوړګی او که پېښور د منځنۍ اسیا د کلتور د اثر لاندې دی. ولې به نه وي؟ ځکه چې د منځنۍ اسیا او هند یو بل سره تړلو یوازینی لار تاریخي خیبر دی. د خیبر اوسیدونکی یو مشر وایي چې قهوه د ملګرو د رايوځای کېدو ډېره اسانه لار ده. د قهوې په څښلو سره د یو بل د احواله ځان خبر کړو. نو شنو چای کې ډېر صفتونه دي. یار دوست سره سړی میلاو شي، خپل پردي سره میلاو شي او خبرې ښې بدې نه خبر شي که نه. نو قهوې ډېر صفتونه دي پښتنو لپاره. یو بل ځوان بیا وایي چې د لنډي کوتل یعنې د لوړګي قهوه ډېره مشهوره ده ځکه چې د لوړګي اوبه ښکلې دي. د لوړګي قهوې څښلو ته د لرې لرې نه خلک رادرومي. او قهوه د لنډي کوتل ډېره زیاته مشهوره وه. که تاسو ته پته وي چې په پېښور او په ډېرو ځایونو کې قهوه تیارېږي، په پاکستان کې تیارېږي، خو نه د لنډي کوتل چې کوم هغه اوبه دو او کوم هغه قهوه تیارېږي نو ډېر د لرې لرې نه خلک ورله راځي او دلته ترېنه خوند اخلي. او د قهوې غټ مقصد دا دی چې د قهوې باندې د موږ د علاقې دغه د قبایلو کوم هغه رسم و رواج دی هغه د قهوې سره هم تړل شوی دی چې چېرته حجره وي په حجره کې ټولنه کېږي، ناسته کېږي نو هغه د قهوې په وجه باندې کېږي چې یوه قهوه به وڅښو نو د قهوې ډېر زیات دلته هغه چې دی هغه استعمال چې دی ډېر زیات دی او ډېره زیاته مشهوره ده د لنډي کوتل قهوه. نو دا مشران راووځي او په د بازار کې داسې هوټلې وي چې په هغه کې د قهوې دپاره د څوک جرګه کوي که څوک نوره داسې څه ناسته کوي نو هغه د قهوې پیرې کیني. جرګه وي او که مرکه، غم وي او که ښادي، شنې چای به ورکې خامخا د خلکو مخې ته پرتې وي. لنډي کوتل کې د تورو چایو په نسبت شنې چای ډېر زیاتې څښل کېږي. مینوال شینواري، آزاد خبریال، لنډي کوتل.